دا رب العزت زمونږ او ستاسو خالق دی او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په غون انسانیت کې د ټولو نه په اعلی مقام باندې دی او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو انبیاو امام دی او خاتم النبیین دی خو باوجود د دې خبرې د خلقو لانتان د خلقو خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هم غمګین کوي نو د دې نه دا اندازه لګي خو ما تاسو په خپل مشر پسې خبرې کوو خپل لیډر پسې خبرې کوو خپل امام پسې خبرې کوو خپل عالم پسې خبرې کوو او د خپل کور علاقې یا د خپل ملک ذمہ دار کس پسې او مشر پسې خبرې کوو نو هغه به هم غمجن کیږي او هغه به هم خفه کیږي نو لهذا ما تاسو ته پکار چې د خپلې خولې دا پرتوغاښ لږ ټیټ ساتو داسې نه چې څه دې په خولې راځي او څه دې په زړه راځي او په مشر پسې په کشر پسې وی ځکه چې هغه به هم غمجن کیږي هغه خو ډېر زیات کمزوری انسان دی په نسبت د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم او یو بلې خبرې هم موږ تاسو ته دې سبق ملاویږي هغه څه چې الله رب العزت په خپل شان مطابق نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلی ورکوي نو مونږ او تاسو له هم پکار دي کله چې زمونږ او تاسو یو کشر کله چې زمونږ او تاسو یو پیروکار او فالوور سکار کوي او هغه کله غمجن شي د خلکو په خبرو سره نو پکار دي چې مونږ او تاسو هغې له تسلي ورکړو نو دا تسلي هم هغه له حوصله ورکوي صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق په داسې حالاتو کې چې په کوم حالت کې قریش د مکې د هغې قتل پسې دي او په دغه وخت کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعلی اخلاقو مظاهره کوي او دویم دا ده چې د دغه خلکو امانتونه کوم خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل پسې راغلي دي او په دروازه کې بهر ولاړ دي چې نعوذ بالله من ذلک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قتلو خو د هغوی امانتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ضایع کوي نه د دې نه دا ثابته شوه چې د معاشرې کې یو غټ لیډر وي په هغې کې یو خصوصیت په نور خصوصیاتو نه علاوه دا هم پکار دی چې هغه به امانتدار وي هغه به صادق وي هغه به امین وي رښتونی ویونکی به وي او د خلکو د امانتونو ساتندونکی به وي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره چې کوم امانتونه ایښودلي شوي وو په سبا چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کوي نو د دغې شپې نه د قریش غټ غټ سرداران راغلي دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دروازه کې بهر ولاړ دي چې هغې سره به څه کوو نعوذ بالله هغې به قتلوو خو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم علی کرم الله وجهه ته فرمایي چې دا کوم امانتونه ما سره پراته دي دا به تاسو خپلو مالکانو ته حواله کې او پس د هغې نه بیا موږ پسې مدینې منورې ته تاسو راځئ تاسو لږ سوچ وکړئ که موږ په داسې حالت کې شو چې یو سړی قتل خو لا پرېږده چې موږ ته یو دوه کنځلو کې او موږ سره یو لس شل روپۍ یو زر روپۍ یو دوه درې سوه روپۍ یا دوه درې زره روپۍ موږ سره پرتې وي موږ ورته څه وایو ښه اوس به یې رانه واخلې هغه هم زموږ او ستاسو غوندې انسان وي نو که تاسو خیال کړي وي نو موږ هر کس سره امانتونه نیږدو هر چا سره خپلې پیسې یا خپل کالي یا خپل څیز نیږدو بلکې چې په چا باندې زموږ یقین وي خو باوجود د دې لږ غوندې موږ سره پرش کړپ راغی که نه نو بیا زموږ مال هم لاړه زموږ هغه پیسې هم لاړې څه چې هغه هم لاړه د دې وجه څه ده چې کله موږ سره څوک لږ زیاتې وکړي نو بیا هغه ځای کې زموږ د اخلاقو د کردار او زموږ د امانتګرۍ هغه امتحان راشي او هغې کې بیا زموږ اکثر خپې وپوهېږي نو د دې نه دا ثابته شوه خو چې تاسو غواړئ چې تاسو معاشره کې
ډېر غټ کار وکړئ یا تاسو معاشرې دپاره کار وکړئ، خپل خاندان دپاره کار وکړئ، خپل قام دپاره کار وکړئ، لومړی دا خصوصیت ضروري دی چې مونږ او تاسو دې امانتګر یو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کله چې به قریش د مکې به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دروغجن او جادوګر وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دوی په خبره ډېر زیات خفه کېده. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته په سوره انعام کې تسلی ورکړي. هغه تسلی څه ده؟ هغه تسلی دا ده قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. الله رب العزت فرمایي چې بېشکه موږ ته پته ده چې دا کفار او دا قریش د مکې تاسو ته څه وایي، تاسو هغه خبره غمجن کوي او پریشانه کوي. هغه خبره څه ده؟ فإنهم لا يكذبونك. دوی تاسو دروغجن نه ګڼي بلکې څه کوي دي؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بلکې دا ظالمان د خدای پاک د آیتونو انکار کوي. مطلب دا شو چې دوی خو تاسو صادق او امین ګڼي، خپل امانتونه هم درسره ږدي، د نبوت نه مخکې هم صادق او امین ګڼلې او اوس هم صادق او امین ګڼي، خو دوی صرف او صرف د خدای پاک د آیتونو انکار کوي. تاسو په دې مه خفه کېږئ. مطلب دا شو چې دا دې خبرې دلیل دی چې ستاسو په قتل پسې هم دا کفار راوتي دي، خو د دې باوجود هم خپل امانتونه تاسو سره ایښي دي. د دوی کلک اعتماد دی په تاسو باندې چې دا کس امین دی، دا کس صادق دی، دا کس امانتګر دی، دا کس رښتونی دی. نو دوی تاسو صادق، تاسو رښتونی او تاسو امانتګر ګڼي، خو د خدای پاک د آیتونو انکار کوي. نو لہذا تاسو مه خفه کېږئ. دې نه یو بله خبره موږ ته ثابتېږي، الله رب العزت زموږ د ستاسو خالق دی او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ټول انسانیت کې د ټولو نه په اعلی مقام باندې دی. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو انبیاو امام دی او خاتم النبیین دی. خو باوجود د دې خبرې د خلقو لانتان، د خلقو خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هم غمګین کوي. نو د دې نه دا اندازه لګي خو ما تاسو په خپل مشر پسې خبرې کوو، خپل لیډر پسې خبرې کوو، خپل امام پسې خبرې کوو، خپل عالم پسې خبرې کوو او د خپل کور علاقې یا د خپل ملک ذمہ دار کس پسې او مشر پسې خبرې کوو، نو هغه به هم غمجن کېږي او هغه به هم خفه کېږي. نو لہذا ما تاسو له پکار چې د خپلې خولې دا پرتوباخ لږ ټیټ ساتو. داسې نه چې څه دې په خولې راځي او څه دې په زړه راځي او په مشر پسې او په کشر پسې وی، ځکه چې هغه به هم غمجن کېږي. هغه خو ډېر زیات کمزوری انسان دی په نسبت د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم. او یو بلې خبرې هم موږ تاسو ته دې سبق ملاویږي، هغه څه چې الله رب العزت په خپل د شان مطابق نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلی ورکړي. نو مونږ او تاسو له هم پکار دي کله چې زمونږ او تاسو یو کشر، کله چې زمونږ او تاسو یو پیروکار او فالوور څه کار کوي او هغه کله غمجن شي د خلکو په خبرو سره، نو پکار دي چې مونږ او تاسو هغې له تسلي ورکړو. نو دا تسلي هم هغه له حوصله ورکوي او هغه به مخ په وړاندې باندې ځي. نو ځکه خو حمزه بابا ویلي دي نو د وخته ګیله نه کړم چې خادي یې زما یوړه، خو کاروان مې د همت او استقلال بیرته راستون کړه. زړه زما د مسلمان وي، تفکر مې د پښتون کړه، چې بې تا چاته ټیټ نشي ننګیالې زما ژوندون کړه. وما علینا الا البلاغ.